دی به مونږ ته د ګلنار بیګم په اواز باندې د بخمنیر د جرمنۍ ټکا راځي نه دا سندره به دی اوس مونږ ته لګی چې مونږ هم واورو د قدرمن اورېدونکي هم واوري خو د هغې نه مخکې زه یوه خبره کوم یو ټکی دی کسر کسر خو عام طور په ادب کې کسر چې کوم دی نو اکثر تخلص دپاره م استعمال شوی دی کسر اخري شعر دپاره م استعمال شوی دی خو کله چې مونږه د فوک ته راشو او بیا مونږ لکه په دې ولسي ادب کې بیا مونږ کله خبره کوو که نه او بیا د اصنافو ته راشو نو په دې کې کسر هغه سندرې ته ویلی شي چې په کومه سندره کې د خپل قام د بهادرانو هغه بهادري بیان شوي د هغې کارنامې پکې بیان شوي او هغې له د یو سندرې شکل ورکړی شوي لکه اوس کرې خیال کړي نو مونږ سره د موسی خان ګل مکې یوسف خان شیربانو دغسې د توردلیو د شاهۍ دغسې نورې قیسې چې کوم دی لیلا مجنون وغیره دا هم مشهوري دا هم داستانونه دي خو کله چې یو داستان خو د خپل قام د اتلانو داستان یا فرض که اتل نه وي خو په یوه موقع باندې بهادري ښکاره کړې وي نو د داسې کسانو داستانونه چې د سندرې په شکل کې ویلی شي او بیا په ټپو ټپو کې ورسره د هغه هغه ستاینې کېږي او هغه حال بیانېږي نو دغې ته په ادب کې کسر وایي ګلنار بیګم د کسر ویلی دی که نه د بخمنیر د جرمنۍ ټکا راځي ډېر مشهور کسر دی دغسې د بیا هغه ماښام دی او کشور سلطان یو کسر ویلی دی هغه د چمني خان کسر دی هغه وایي چې د خوبه پاسه چمني خان او د ستا ملګري ستا د مرګ بنا تړینه دا هغه اثر دی که نه دغسې زرڅانګي یو کسر ویلی زرڅانګي باندې خو به مونږ د دې نه پس پوره خبره کوو خو زرڅانګي یو کسر ویلی دی چې بوره مورې جاړي ګل بادشاه په چړو مري دا کسر چې کوم دی نو دا زرڅانګي ویلی او ښه مشهور شوی دی بادشاه خان پنډی لذینه دا ډېر مشهور کسر و دا کسرونه نو اوس مونږ داسې کوو چې د قدرمنو اورېدونکو ته بیا به په زرڅانګه باندې خبرې کوو خو دلته مونږ د ګلنار بیګم